د اغزن سیم ناول 11مه یا وروستۍ برخه. 2 ورځې ووتې، د مریم درک معلوم نشو، نه یې ایمیل راغی او نه هم ټلیفون. د مریم د ټلیفون نمره مې ووهله، بند و. اونۍ پوره شوه، احوال یې رانغی. یکشنبه، دوشنبه، نه پوهېږم، هیر مې دي. د لوسی په نوم یو ایمیل راغی، دومره یې لیکلي وو چې د مریم خبرې مې راواخیستې، ټیکانه راتله، په دفتر کې مې روښانه کړې، د کمپیوټر لاوډ سپیکره د مریم ټوخی راووت. یو همکار مې راته وکتل، خبرې مې بیرته بندې کړې. ماښام کور ته راغلم، د بخارۍ له بلولو مخکې کمپیوټر ته کېناستم. مریم ټوخل، ساه یې لنډه لنډه کېده، په زحمت یې وویل. څو ځله مې ټلیفون درته وکړ، نه وې. بیرته ټوخي واخیسته، پوه شوم دا خبرې هغه وخت ثبت شوې وې چې زه په کلي کې وم. د اوبو غړپ مې واورېد، غږ یو څه ښه شو. مریم ویلي ول د ادریاتیک بحیره د غیر قانوني مهاجرو هدیره وه. د دې بحیرې شنو اوبو سلګونه، نه پوهېږم، شاید تر دې ډېر غیر قانوني مهاجر ډوب کړي وي. خو موږ پوره 5 ساعته مزل پکې وکړ، نه سمندر توپاني شو او نه هم د ایټالوي پولیسو بیړۍ په مخه راغلې. بس ساحل ته نږدې هسکې تورې ډبرې ولاړې وې، همالته ور وختو. ارت غار و، کم رنګه ګروپ پکې بلېده، مخکې لاړو، میداني وه، له ډبرو جوړو وړو کوټو پنجرې درلودې، تور او سپین لاسونه ترې راوتلي وو. تیږو ته کېناستو، چیغې وې. د 2 ډبرو ترمنځ د انسان سپینه جمجمه او مات هډوکي پراته ول. له لندو ډبرو څاڅکي اوبه راتوېدلې. په قفسونو کې د مفلسو خلکو زګیروي ختل. د مژګان دوی کورنۍ یې په همغه سهار د باندې ویسته. خو موږ ته 3مه ورځ نوبت راغی. شنو غونډیو ته لنډه لار ختلې وه، د ناجو ونې لندې وې، له نري باد سره نمجن بوی ګډ و. لنډه لاره وه، بس یوازې یوه غونډۍ ورهاخوا لاندې پر تک تور سړک، د ناجو د ونو شنې تیرې پرېوللې پاڼې راغلې وې. سړک ته ورکښته شو، یو ټریلر ودرېد، د اسیر تر شا چپرکټ ته ورتېر شو. همالته کېناستو، موټر حرکت وکړ. 2 ساعته لار مو ووهله. موټروان سړک ته نږدې د یوه ګوښي کور مخې ته پرېښودو. 45 کلن سړي دروازه خلاصه کړه. وړه کوټه وه، له دیوال سره 3 څوکۍ ایښې وې. څنګ ته 2 منزله کټ ښکارېده. د یخچال دروازه نیمه لوسو، عکسونه نیولې وه. ورغلو، پر څوکیو کېناستو. د څنګ له کوټې خندا راتله. پا ووت، یوه خبره مو هم ونه کړه. پلار مې خوله وازه کوله. 2 شپې د تبې له لاسه سترګې سره ورنوستې. چېرته تلو، له چا سره تلو، څنګه تلو، په اروا کې مو هم نه راتلل. وړې کړکۍ ته ودرېدم، خاوره نه ښکارېده. د ایټالیا په مني کې لا دومره زور و چې ونې او بوټي شنه وساتي. کړپ شو، ور ومې کتل. مور مې د یخچال ور پرانیستی و. ورغلم، یو بوتل مې راواخیست، پزې ته مې وروړ. د الکولو بوی ترې ته. د یخچال لاندنۍ خانې ته مې پام شو. 2 له اوبو ډک بوتلونه مې راوویستل. بیرته کړکۍ ته ودرېدم. د اوبو له غړپ سره ټوخي واخیستم، خوله مې تروه شوه. مور او پلار ته مې وکتل، د یوه سترګې پټې وې، بلې غولې ته وچې سترګې نیولې وې. د جاکټ ستر مې پر شونډو تېر کړ. ور ومې کتل، خړ ستر په وینو سور و. ټوله ورځ مې په کوټه کې تېره کړه. ماښام 2 تنه راغلل. یوه یې اوږده سره ویښته درلودل، بلې له وریځو پرته پر خپل سر او مخ هېڅ هم نه و پرېښي. پوه یې کړو چې اوږد پیاده مزل مو مخکې دی. ځنګل و، خو د ونو له چولو د موټرو رڼاوې راتلې. تر ډېره له سړک سره روان و. وروسته مو لاره چپه کړه، غره ته وختو. د موټرو رڼاوې د وړو ستورو غوندې ښکارېدلې. باران شو. 2 رهنماوو د پراشوټي جمپرونو زنځیرونه کش کړل، خو زما تر ټیکري اوبه راووتې. مخ، ویښته او اوږې مې لندې شوې. په زیرپرانۍ کې ګنډلو ډالرو ته مې زړه ورختلی و. باران تیز شو، له پورته نرۍ اوبه راماتې شوې. 1/2 ساعت، 1 ساعت، نه پوهېدم، خو مخکې تلو. وروسته پر ځمکه د باران د څاڅکو د لګېدو له غږ سره پشهاری هم ګډ شو. تر غوټه ونو ووتو. لاندې سپان د سیند روان و. په تیاره کې سپین ځګونه له ورایه ښکارېدل. یو غار ته ور وګرځېدو. ارت وچ ځای و، همالته کېناستو. سرنور رهنما د ملا له بکسه وړه بجلۍ راویسته.
خو رڼا یې تېزه وه. ان د غار له پورتنیو تیږو راځوړند نري واښه هم معلومېدل. وخت ووت خو باران ونه درېد. پلار ته مې وکتل، په ناستو یې سترګې پټې وې. د الکولو بوی راغی، مخ مې ور واړاوه. سرخریلي چاغ رهنما یو لوی بوتل خولې ته نیولی و. څڼور زما مور ته کتل. پلار ته ورنږدې شوم. رهنما په نوبت له بوتل څخه غوړپ کاوه. خندلې، خبرې یې کولې. په ژبه یې نه پوهېدم، خو زړه ته یې لوېدلې وه چې زما د مور په اړه غږېږي. مور ته مې وکتل، سر یې په زنګنو ایښی و. پر سپینه غاړه یې لانده پیچلي ویښته سریښ ول. ما هم د خپل پلار پر اوږه سر ولګاوه. یو وخت مې د باکس د زنځیر د کشېدو غږ واورېد. ور ومې کتل. مور مې د تشناب کاغذ ور واخیست. رهنما و، وچې سترګې ورته نیولې وې. بیا یې وخندل. مخ مې ورنه واړاوه. له مور سره د باندې ووتم. اسمان برګ و. د وریځو غټې ټوټې باد په مخ کړې وې. ما تر دې دمه دومره سپینه تیزه سپوږمۍ نه ولیدلې. مخکې لاړو. بوټی یې وښورېد. زړه مې خولې ته راغی. سویه وه. منډه یې واخیسته. ان سیوری یې هم ښکارېده. مور مې ګڼو نیالګیو ته ور وګرځېده. زه پر یوه هواره تیږه ورته کېناستم. د اوبو له شڼهاري سره د چغالانو کوکې هم ګډې وې. یو دم یو سیوری راباندې راغی. زړه مې ولړزېد. څڼور رهنما مې مخ ته ودرېد. لاس یې راوغځاوه. پورې مې واهه. غوټه یې کړه. په غېږ کې ونیولم. لندې شونډې زما پر بغورو کېښودې. له خولې د الکول بوی ته ساه مې بنده شوه. سړی مې تر څڼو ونیو. نه لرې کېده. چیغه مې خولې ته راغله. ومې ټوخل. وینو داره وکړه. سړی یو دم شاته شو. لاس یې پر خپله غاړه تیر کړ. ګوتې یې وسلولې. وینه وه. په کرکه یې وویل یاق. ما ته یې وکتل. هماغسې مې ټوخل. خوله مې د وینو خوند نیولې وه. سړی 2 ګامه شاته شو. له ټوخي سره ګډه ناره مې تر خولې راووته. ابا! سړي منډه کړه. چیغه شوه. پاڼې وخوځېدې. مور مې له ګڼو نیالګیو راووته. منډه یې کړه. د چاغ سرخریلې رهنما لنډ لاس یې خلاصو ویښتو ته ور ورسېد. دواړه پر ځمکه ولوېدل. وړې ډبرې ورغړېدې. ور ومې کتل. پلار مې منډې وهلې. مخ مې واړاوه. مور مې نه وه، خو چیغې یې د سیند له خوا راتلې. منډه مې ور واخیسته. له ګڼو ونو تېره شوم. پلار مې د سرخریلي سړي سر ته سوکان نیولي وو. بیا یې یو دم له ځمکې یوه لویه ډبره ور پورته کړه. سترګې مې پټې کړې. پر مخ او لاسونه مې تاوده څاڅکي ولګېدل. ور ومې کتل. د سړي د سر وینې او د غوښې سریښناکه وړې ټوټې وې. په مور پسې مې سترګې وغړولې. زړه مې خولې ته راغی. مور مې د پاڼ پر ژۍ ولاړه وه. زنګنو اوبو ته یې کتل. د سپین ګریوانه شکېدلې تراډې او تور خلاص ویښته یې باد یوې بلې خواته سره اړول. پلار مې تر مټ ونیو. جټکه مې ورکړه. ور یې وکتل. یوه تېره چغه یې تر خولې راووته. نه! مریم ټوخي واخیسته. تر ډېره یې وټوخل. بیا له ټوخي سره ژړا ګډه شوه. په زحمت یې وویل. پلار مې ور ورسېد. خو یوازې زما د مور د کمیس سپینه تراډه په ګوته ورغله. موږ دواړه له اوبو سره منډې وهلې. مور مې په سپینو زګونو کې ورکه وه. اوبه له لویو ډبرو سره لګېدلې. شڼهاره یې خود. د مریم ژړا زور واخیست. ژړا او ټوخي خبرو ته نه پرېښودله. بیا یې ساه بنده شوه. یو دم یې خوړ وهل. یوه شېبه هېڅ هم نه و. وروسته یې خرهاری راغی. ښځینه ورخطا چغې پکې ګډې شوې. په کاشیو د بوټونو کړپه په ایټالوي ژبه. نارینه او ښځینه ورخطا غږونه او د تذکرې د ټایرونو کرخنده آواز. بس همدومره. پاتې 10 دقیقې سپینې وې. په سهار مې لوسي ته ایمیل ولیږه او د مریم د صحت پوښتنه مې ترې وکړه. 1 بجې لنډ ځواب راغی. بخښنه غواړم مریم، تېره اونۍ مړه شوه. ولاړ شوم. په دهلیز کې مې یو همکار په مخه راغی. په حیرانۍ یې وپوښتل سترګې دې ولې سرې دي؟ مخ مې واړاوه. لاندې د دفتر حویلۍ ته ښکته شوم. لمر و. د سټوډیو د بام په ناوه پسې یوه لویشت کنګل راځړېده. بیرته شعبې ته راغلم. لوسي ته مې خپله نمره ور ولېږله او هیله مې ترې وکړه چې ټلیفون راته وکړي. 24 ساعته تېر شول، خو دره کې معلوم نه شو. په 2 ایمیل کې مې یو بل ټکی هم ور اضافه کړ د مریم لپاره. په سبا یې یو اوږد ایمیل راته لیکلی و. ایمیل مې پرینټ کړ. ماخستان بخارۍ ته نږدې کېناستم. لوسي لیکلي و: وبخه،
تر ټلیفونه مې لیکلي معلومات غوره وګڼل. پوهېږم مریم راته ویلي وو چې یو څوک د ژوند کیسه لیکي. مریم 2 ورځې په کوما کې وه. بس یوازې 1 دقیقه په هوښ راغله. خبرې یې واضحه نه وې، خو دومره یې پوه کړم چې په ټایپ کې ثبت شوې وروستۍ خبرې تاسو ته ایمیل کړم. مریم یې 40-50 ورځې مخکې دلته راوړه. پولیس ورسره ویل چې د تحقیق په وخت کې وینه وګرځوله. معایناتو یې 2 ساعته وخت ونیو. نجلۍ د سږو سرطان درلود. دی باید د ژوند وروستۍ ورځې په روغتون کې تېرې کړې وای. مریم غلې نجلۍ وه، ډېرې خبرې یې نه کولې، خو پټ پټ به یې ژړل. مجبوره مې کړه په ژوند یې پوه شوم. یو ورځ یې راته وویل اما لوسي مرګ ته مې څو ورځې پاتې دي. غلې وم. ویې ویل داسې څه نشته چې دا څو ورځې نورې هم را لنډې کړې. خو په سبا یې مرګ ته زړه نه کېده. علت مې وپوښت، کمپیوټر ته یې ودرولم. دا فیسبوک پاڼه یې خلاصه کړې وه. دی و ځوان عکس و، ښکلې غټې سترګې یې درلودې. مریم په خوند وویل واحد مې ولیکه، څو څېرې راغلې، خو خپله مینه مې په اسانۍ پکې ومونده. یو دم یې وخندل. ته وګوره له ځانه یې څه جوړ کړي دي، ګیر او برېت یې نشته. ولاړه شوه، ټینګه یې په غېږ کې ونیولم. زنه یې زما پر اوږه راکېښوده. یو دم غرې واخیسته. اما لوسي مرګ ته مې زړه نه کېږي. خو په سهار یې بیا ژړل. له څېرې یې پوه شوم چې د خبرو لپاره مناسب وخت نه دی. غرمه مې د روغتون په حویلۍ کې ولیده. پر اوږده سیمټي څوکۍ یوازې ناسته وه. ورغلم. پر اوږه مې لاس ورکېښود. را ویې کتل. سترګې یې لا سرې وې. یوه شېبه دواړه غلي وو. مریم ځمکې ته کتل. د کیبورډ په څوکه یې ژېړې پاڼې راټولولې. ورو مې وویل باد سوړ دی، نه ځو؟ هماغسې ځمکې ته کتل. یو دم غرې واخیسته. د هغې سر مې پر خپل ټټر پورې ونیو. وخت ووت. ویې ویل واحد ته مې ټلیفون وکړ. د خندا غږ راغی. ومې پوښت نامزاد یې په واورې ویشت. مریم په بل سبا بل سیمې کارت رانه وغوښت. ویې ویل چې واحد څو ځله زنګ ورته وهلی، ایمیلونه یې رالیږلي، خو دا نه غواړي چې ځواب ورکړي. بله شپه نوکري وم. په دهلیز کې مې د مریم غږ واورېد. څه یې ویل؟ فکر کوم چې سندره وه، په معنا یې نه پوهېدم، خو درد پکې نغښتی و. دروازه مې خلاصه کړه. مریم پر کټ ناسته وه. سپینه روجایي سرو وینو نیولې وه. په بیړه ورغلم. د مریم خوله، غاړه او ټټر په وینو سره ول. مخ یې راواړاوه. ورې یې وویل واحد مې خوشحاله ولید، کوم بل ارمان نه لرم. مریم بیا هېڅکله د فیسبوک مخ ونه لید. بانه یې دا وه چې وخت ضایع کوي. دی به پښتو سایټونه نه کتل. یوه ورځ یې راته وویل اما لوسي ته مې ډېره په تکلیف کړې، خو یوه وروستۍ خبره مې هم ومنه. زما تر بالښت لاندې د افغانستان نقشه او د واحد عکس دی. هیله لرم چې دواړه په تابوت کې راسره کېږدې. لوسي همدومره لیکلي وو. په سبا مې بل ایمیل ورولېږه او د مریم د عکس غوښتنه مې ترې وکړه. په هماغه ورځ ځواب راغی. لیکلي یې وو چې مریم په تا باور درلود، خو نه یې غوښتل چې عکس یې په کتاب کې راشي. په بل ایمیل کې مې ډاډ ورکړ. عکس یې راولېږه. عکس ته مې وکتل. په ټلیفون کې د مریم خبرې را په زړه شوې. نه دومره بدرنګه هم نه یم. خوله مې وړه ده، سترګې غټې، ویښته مې ګاڼ او پیچلي، ګومنځ پکې بندېږي. بس له رنګه یو څه توره یم. ټول سم وهل. یوازې په غټو تورو سترګو کې ډنډ اوښکې ترې هېرې وې. دا ناول پای. د 1491 لمریز کال د عقرب شلمه.